په کال 2022 کې په چمن کې څه پیښ شول؟ راځئ دغه راپور په ګډه واورو. جنوري 2022 څلورم جنوري په چمن کې سخت باران وسو چې له امله یې د کورونو ډیری دیوالونه ونړول او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه ورسول. شپږم جنوري د کال اوله واوره وسوه. نهم جنوري د کراچۍ د خلکو په ګډه مرسته 3 ګاډي خوراکي توکي د چمن پر دروازه د افغانستان په نمایندګي و مولوي محمد میر او کاري محمد اسلم علمیار ته وسپارل شول. 12 جنوري لیویزو د چمن په ګلداره باغچه کې په یو موټر کې 1200 SMG مرمۍ نیولې خو موټر چلونکی ترې تښتېدلی. 15 جنوري په پینکۍ کې د ځمکې په سر شخړه کې 1 تن مړ او 3 تن ژوبل شوي. 19 جنوري د چمن شنه تالاب سیمه کې د ځمکې په سر په شخړه کې 1 تن مړ او 15 تنه نور ژوبل شول. 23 جنوري د چمن کیپټن دروازې سره د جمال الدین په نامه موټر چلونکي لوی موټر ټکر کړی چې له امله جمال الدین پکې ژوند بایللی او دروازې یو لوري ته زیان رسېدلی. 28 جنوري د لیویزو محمد نعیم اکا پر کالج روډ د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. 28 جنوري د کاظم الله السلام 48 تلین ولمانځل شو. 31 جنوري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چمن ته راغلی. فروری 2022 اول فروری د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په جامعه اسلامیه مدرسه کې و جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه او بیرته په همدې ورځ کوټې ته ولاړی. 4 فروری په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند او پی ټي ایم له اړخه په کلاسیف الله کې د پی ټي ایم پر مشر منظور احمد پښتون او د هغه پر ملګرو د برید په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. 4 فروری نامعلومو کسانو د چمن روغاني چین تاڼې ته لاسي بم ور وغورځاوی چې له امله یې 15 تنه لیویز والا ژوبل شول. 6 فروری په چمن ښار کې د بدامنۍ په خلاف د ویښو ځوانانو احتجاجي مظاهره وسوه. 9 فروری د چمن سره تعلق لرونکی احسان اڅکزی د پاکستان له لوري لومړی زده کوونکی و چې د جرمني بارټ کالج ته د لوړو زده کړو لپاره د سکالرشپ له لارې انتخاب شو. 12 فروری د حاجي محمد صدیق کلا ته نږدې غلو د خان څخه موټر واخیست او نږدې پر لیویزو باندې یې ډزې وکړې چې له امله یو لیویز والا ژوبل شو. 12 فروری غلو په چمن کې په شنه تالاب سیمه کې د احمد الله په نوم ځوان وواژه. 14 فروری په چمن ګلداره باغچه سیمه کې عامو خلکو 3 تنه د غلا په تور ونیول. 14 فروری په چمن کې غلو د بایپاس پر سیمه د نورالله په نوم ځوان ویشتلی او بیا هغه سیول هسپتال ته راوړل شوی و. 14 فروری لیویزو 2 تنه د ترهګرۍ په تور له لاسي بمونو او چاودیدونکو موادو سره ونیول. 18 فروری غلو د چمن پر بایپاس سیمه له عبدالباري په نامه ځوان څخه 3 لکه روپۍ اخیستې او په همدې شپه ډیری کورونو ته اوښتي وو. 18 فروری د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه و خلکو ته د اورفیشو ستونزو په وړاندې احتجاجي مظاهره وسوه. 24 فروری د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر تیر شوي اغزنتار د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په جنګ کې د دواړو خواو ته 4 عام تنه ووژل شول او دروازه وتړل شول. 25 فروری د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تړلې دروازې د خلاصولو لپاره 6 کسیزه پلاوی کندهار ته ولاړ او هلته د دروازې د خلاصولو پریکړه وسوه. 28 فروری د 4 ورځني ځنډ وروسته د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. مارچ 2022 شپږم مارچ د پاکستان وشو کینګ پو پخواني مشر امان الله اڅکزي د ناڅاپي مرګونې پیښې د شخړې د هوارولو لپاره د قبایلي او سیاسي مشرانو جرګه د هغوی کور ته د ننواتې په توګه ورغلل. د امان الله اڅکزي کورنۍ ننواتې ومنل او د ورغلي خلکو ته بې له کومه شرطه د معافۍ اعلان وکړ. 15 مارچ په چمن کې لیویزو 2 تنه د غلا په تور نیولي. 26 مارچ په خوزدار کې عامو کسانو د چمن او کراچۍ پر لار تلونکي د المحمود کمپنۍ کوچ ته اور واچاوه. 29 مارچ د چمن څخه لرې پرته تانده دره کې هر کال کیدونکې د سپرلي میله ترسره شوه.
اپریل 2022 اول اپریل د چمن پر بغرا روډ د خپلمنځي جګړې رامنځته کېدو له امله یو تن مړ شو. اتم اپریل د چمن په ګلداره باغچه کې د جنگ له امله یو تن مړ او 4 تنه ژوبل شول. 11 اپریل په چمن کې د پی ټی آی ګوند والا د امریکې په خلاف او د عمران خان په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه. 12 اپریل په چمن کې د پاکستان مسلم لیگ کاف والا راوتلي 12 اپریل په چمن کې د پاکستان مسلم لیگ نون والا راوتلي او د شهباز شریف د وزیر اعظم کېدو په اړه یې جشن جوړ کړی. 15 اپریل د چمن شیلاباغ سیمه کې ټیلر او لسپیلر ګاډۍ سره ټکر شوي چې د دواړو لویو موټرونو چلوونکي مړه خو کلینران یې ژوبل شوي وو. 23 اپریل په کوټه کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د چمن څخه تر کراچۍ پورې د ډبل روډ جوړولو ډبره کښېښوده او ژمنه یې وکړه چې په یو نیم کال کې به دغه پوره کیږي. 24 اپریل د چمن پر بغره روډ غلو د زکریا په نامه یو کساب وواژه. 25 اپریل د چمن ځایي خبریال عمران پښتونیار موټر غلو په سپینه ورځ له ډکخانې سره غلا کړ. مئی 2022 اول مئی په چمن کې درو تنو د حافظ محمد یوسف په مشرۍ کې ګڼ شمېر عالمانو مخته د کوچني اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړه او د دوشنبې په ورځ پر 3 مئی دوی اختر اعلان کړ. خو د مرکزي جامعې خطیب حافظ مطیع الله بیا وویل چې شاهدان نه دي راغلي او اختر به د 3 شنبې په ورځ وي. 2 مئی په چمن کې د ډیرو خلکو اختر وو. 3 مئی په چمن کې د هغه کسانو چې 13 ورځې اختر نه وو پر 3 مئی اختر جوړ کړ. 8 مئی د چمن انتظامیې ماسټر پلان له هغه وروسته د خلکو د تګ راتګ لپاره وتاړي چې خلکو پکې د افغانستان د ملي بیرغ او د افغانستان د اسلامي امارت د بیرغ پر سر خپلمنځي جنجالونه وکړه. 10 مئی د مخلص باري ورور او د امید خان پلار رمضان په کوټه کې نامعلومو کسانو وواژه. امید خان څو 2 کاله وړاندې په کوټه کې د غلو په ډزو کې په شهادت رسېدلی و. 11 مئی په زاړه چمن کې په 2020 کې راغلي شخړې کې چې 3 ورونه او یو د اکا زوی پکې وژل شوي وو د هغه شخړې د هوارولو لپاره د هغوی کورنۍ ته ننواتې ورغلل. هغوی کورنۍ ننواتې ومنل او د دغه شخړې د هوارولو پرېکړه وسوه. 14 مئی د کراچۍ پر لار د چمن کوچ له لسپیلر ګاډۍ سره ټکر شوی چې له امله 3 تنه مړه شوه. په مړو کې د چمن سیف الله هم و. 29 مئی په چمن کې کېدونکي بلدیاتي ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی مقام خپل کړ. جون 2022 5 جون د چمن پر عیسی اکیډمي ګراوند د آل پاکستان فوټبال سیالي پیل شوې. 10 جون د ویشو ځوانانو له لوري په ملک د ګرانۍ په پښتونخوا وطن کې د اور لګولو خلاف احتجاجي مظاهره وسوه. 10 جون د چمن کوژک غره ته نږدې ژړبند باندې د 2 موټرونو د ټکر له امله د بصیر ټوډیوالا او سیف الله په نامه ډریور ژوند له لاسه ورکړی. 14 جون د صدیق الله په نامه ځوان څخه غلو په یوه میاشت کې 2 ځل موټرسایکل موبایل او پیسې واخیستې. 14 جون د چمن پر روغاني روډ د بیا رغونې افتتاح وسوه او د سړک جوړولو لپاره 19 کروړه روپۍ منظوره شوې. 22 جون د کوژک په غره کې 2 ځایه ټکر شوی. په لومړي ټکر کې شیرعلي کاکوزي مړ او په دوهم ټکر کې د پنجاب سره تعلق لرونکي 3 خبریالان ژوبل شول. 23 جون په چمن کې د ځوانانو له اړخه د خوست، پکتیا او پکتیکا د زلزله‌پولو لپاره 2 ورځنی کیمپ ولګېدی چې وروسته یې تر 6 لکه زیاتې پاکستاني روپۍ د هغه خلکو د مرستې لپاره راټولې کړې. 24 جون په چمن کې د عیسی اکیډمي په ګراوند روان آل پاکستان فوټبال سیالي کوارټر فاینل لوبه کې چې د بولدک کلب او د مسلم کلب چمن ترمنځ وو د جنجال له امله پای ته ورسېده. وروسته لوبسارانو د مسلم کلب جرمانه کړ او بولدک یې سیمې فاینل ته د وتلو پرېکړه وکړه خو مسلم کلب چمن دغه پرېکړه رد کړه. 29 جون د چمن اوسیدونکی باچا خان په جرمني کې په اوبو کې ډوب شو او ژوند یې له لاسه ورکړ. 29 جون د آل پاکستان فوټبال سیالیو کې لاهور لیسکو و منتخب بولدک کلب ته په فاینل لوبه کې ماتې ورکړه. جولای 2022 4 جولای د چمن قبایلي رهنما حاجي خیر محمد عرفي حاجي خاخي د زړه د دورې له امله وفات شو. 6 جولای په چمن کې سخت باران شوی او خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي.
8 جولای په چمن کې غلو له حاجي نعمت څخه موټر واخیست او په دا دوهمه ورځ یې د هغه له ورور څخه موټر سایکل واخیست. 10 جولای په چمن کې د لوی اختر ورځ. 12 جولای د کوژک غره ته نږدې ژړبند سره موټر راوښتی چې له امله یې 15 تنکي هلکان مړه سوي او دغه هلکان چمن ته په میله راغلي وو. 19 جولای د کوټي پر ایرپورټ روډ د چمن قبایلي او سیاسي رهنما حاجي نصیب الله پر شورم نامعلومو کسانو ډزې وکړې. 20 جولای د کوټي او چمن لویه لار د کوژک په غره کې د یونین والا له اړخه د یوې ورځې لپاره وتړل شول. 28 جولای د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د چمن په سیمه کې د چنجي گیم اوبو وړي او دروازه تړل شوې. پر دروازه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر شخړه هم منځته راغلې. 29 جولای د دروازې د تړلو له امله په چمن کې بند پاتې هغه لسګونو تنو افغان پاتې مسافرو ته د چمن له خلکو له لوري یو ځای ډوډۍ ورکړل شول چې دوی د دروازې د تړلو له امله دلته پاتې وو او وروسته کورونو ته بوتلل شول. اګست 2022 اول اګست د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چمن ته راغلی. د چمن سیاسي او قبایلي مشرانو له هغه څخه په ګډه د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د ستونزو د ختمولو غوښتنه وکړه. شهباز شریف په باران کې د مړه شویو کسانو کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه. 9 اګست باران ځپلي لا د حکومتي مرستو په تمه ناست وو. 14 اګست د چمن پولیسو څو تنه په دې تور ونیول چې ولې یې په دې ورځ د افغانستان بیرغ په لاسونو کې پورته کړی. 14 اګست د ویزو 3 تنه د موټرونو د غلا په تور ونیول. 20 اګست په چمن کې سخت طوفاني باران وسو چې له امله ډیری کورونو ته زیان واوښت. انسانان هم پکې مړه سوه. 23 اګست د چمن امینې پکتیا او پکتیکا ته تللی ترڅو هلته له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. 25 اګست په چمن کې د باران اوبو ډیری څه له ځان سره تر سپین بولدک پورې ورسول. سپتمبر 2022 اول سپتمبر د خدای خدمتګار تنظیم له اړخه د باران ځپلو خلکو له مرستې لپاره په چمن کې کیمپ ولګېدی. 3 سپتمبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د ایپسي په ډزو کې 10 کلن نظیر ووژل سو. د هغه لپاره تر ماښام پورې د ډي سي دفتر مخ ته احتجاج روان وو. 5 سپتمبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر تیر شوي اغزنتار د ایپسي ځواکونو چې د چمن پر پونج والا ډزې کړي چې پکې سلطان ووژل سو او 3 تنه نور ژوبل سول. ملګرو یې د احتجاج په توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازې ته تللې لار وتړل. 5 سپتمبر د چمن کسټم کلیرینګ ایجنټانو د پاکستاني حکومت له لوري پر افغاني میوو د ټیکس زیاتولو له امله احتجاجاً کار بند کړی. 6 سپتمبر په چمن کې د وړو بیه لوړه سوه او یوه ګونۍ وړه 12,000 روپو ته ورسېده. 9 سپتمبر د چمن ډي سي د نذیر احمد او محمد سلطان کورنۍ ته ورغلي د نغدو پیسو ترڅنګ یې راشن هم وروړي. 11 سپتمبر د هرنایي په خوست سیمه کې پر 14 اګست د ایپسي په ډزو کې د وژل شوي خالقداد بابر ته د انصاف لپاره په چمن کې د کامپا له ګوندونو له لوري احتجاج وسو. 15 سپتمبر په چمن کې د جمعیت اسلامي له لوري له باران ځپلو سره مرسته وسوه. 14 سپتمبر د چمن پر بایپاس سیمه د ټکر له امله د لیکوال رحمت الله رحمت زوی محمد عمر ژوند له لاسه ورکړ. 14 سپتمبر د چمن پر بایپاس سیمه د موټر د ټکر له امله 4 تنو ژوند له لاسه ورکړ. 18 سپتمبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ و دروازې ته تللې لار باندې لغړیانو احتجاج پیل کړی. لار یې تړلې. په دوهمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ورغلي او له دوی سره خبره کړې. ماښام ناوخته د ډي سي سره د مذاکراتو وروسته دوی لار خلاصه کړه. 23 سپتمبر په چمن کې په 3 بیلابیلو پروګرامونو کې د پښتون کلتور نړیواله ورځ ولمانځل شول. 25 سپتمبر په چمن کې د محمود آباد پر روډ غلو د نادرال له یو افسر او وکیل څخه پیسې او موبایلونه واخیست. 26 سپتمبر په کوټه ښار کې د چمن د ډاکټر عبدالناصر یو زوی قیس خپل 3 ورونه زریال، سیدال او زرنګ وویشتل او هغوی ژوند له لاسه ورکړي. جنازه په دا بله ورځ په چمن مرده کاریز کې ترسره شوه. 10 سپتمبر په چمن کې د مولوي محمد حنیف 3 تلین ولمانځل شو.
اکتوبر 2022 دریم اکتوبر د چمن پر رحمال کور روډ پلار خپل 22 کلن زوی نجیب الله وویشت او هغه مړ شو. دریم اکتوبر د چمن پر بغرا روډ نامعلوم وسلوالو د میټا خان په نوم پولیس والا وواژه. اووم اکتوبر د چمن جاوید اڅکزی په کوټه کې ملګرو په دې خاطر وژلی چې ولې یې د جنرال عبدالرازق دفاع کول. اتم اکتوبر د چمن پر محمد آباد روډ 2 تن غلو له 8 تنو عامو کسان څخه پیسې، موبایلونه او نور څه یو ځای واخیستل. 12 اکتوبر چمن ته له کوټې او نورو سیمو څخه یو شمېر په نشي توکو اخته کسان راوړل شول، خو هیچا یې په وړاندې غږ نه وکړ او له هغه سره بیا په چمن کې د غلاو پیښې ډېرې زیاتې شوې. 15 اکتوبر د چمن لیویزو 3 تنه د غلا په تور نیولي. 15 اکتوبر یو کس پریس کلب ته راغلی او ادعا یې وکړه چې د چمن پولیسو له هغه څخه 3.5 لکه روپۍ اخیستي، خو په دا بله ورځ بیا راغلی او له پولیسو یې بخښنه وغوښته چې پیسې یې په صدرۍ کې وي او هغه صدرۍ د چمن په تاڼه کې ترې پاته شوې وه، نو په دې وجه باندې هغه پر پولیسو تور لګولی و چې پیسې یې دې اخیستي. 14 اکتوبر په چمن کې د درو ځوانانو جنازې، ذاکر خان چې په اسلام آباد پر لارې په ټکر کې مړ شو، نصرالله مستري د بلوچ خان هسپتال سره نږدې ټکر وکړ او ژوند یې له لاسه ورکړ. ګلبدین بیا بجلي ونیوی. 18 اکتوبر په چمن کې یوه ورځ د غلا تر ټولو ډېرې پیښې ثبت شوي. 23 اکتوبر په چمن کې د پنان منرل اوبو د کارخانې پرانیست غونډه وسوه. 24 اکتوبر د چمن پر بایپاس سیمه غلو له یو کس ویشتلی، له هغه څخه 10 لک روپۍ وړي دي. 28 اکتوبر نامعلومو وسلوالو د چمن د پولیو پر ټیم ډزې کړي چې له امله د حبیب رحمان په نوم لیویز والا ژوند له لاسه ورکړ. نومبر 2022 اول نومبر په چمن کې د اسحاق زو له هدیرې سره نږدې غلو د سمیع الله په نوم یو ځوان ویشتلی او په همدغه ورځ یې د شپې ناوخته د عمران په نوم د NLC له کارکوونکي څخه د هغه د تنخوا پیسې اخیستې. 4 نومبر د PTI غړو پر عمران خان د حملې په خلاف احتجاج وکړ. 4 نومبر د صادق اڅکزی د حاجي مولادات زوی مړی په کندهار کې موندل شوی. هغه له دغه نیټې څخه څو ورځې مخکې په کندهار کې نادرکه شوی و. 8 نومبر چارواکو په چمن کې د رحمان کول روډ باندې پر یو کور چاپه وهلې او له هغه کور څخه په بمونو سمبال 2 موټرسایکله نیولي، خو په کور کې څوک نه و. 9 نومبر د چمن چارواکي د ځایي خلکو په ګډه دروازې ته تللي ترڅو هلته د ښځو د تګ راتګ لاره جلا کړي. 9 نومبر په چمن کې د علامه اقبال د ورځې په مناسبت د دفاع پاکستان مومنټ والا راوتلي او دغه ورځ یې لمانځلې. 14 نومبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه یو نامعلوم کس پر پاکستاني ځواکونو ډزې کړي، یو تن اپسي ځواک پکې ووژل شو او وروسته پر دروازه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډزې پیل شوې. دروازه د 7 ورځو لپاره تړل شوې. 15 نومبر په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک چیرمن صادق خان اڅکزي ورور بشیر خان د توپنچې د سپاکولو پر مهال د ناڅاپي مرمۍ وتلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. 15 نومبر د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر مولانا محمد خان شیراني چمن ته راغلی. 14 نومبر د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال او په سترګو معذوره شفیق العالم معذوریار له فاني نړۍ سترګې پټې کړي. 18 نومبر په چمن کې د NP له اړخه د شهید جیلاني خان او اسد خان شهید تلین ولمانځل شو. 19 نومبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازې ته تړلو له امله په زرګونو خلک دواړو خواو ته په سخت تکلیف کې بند پاتې وو. 21 نومبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د 7 ورځني ځنډ وروسته خلاصه شوه. 29 نومبر د چمن سره تعلق لرونکي د PTM غړي ملا بهرام له خپلو 10 ملګرو سره له PTM څخه استعفا ورکړه. 30 نومبر د چمن په نادرا کې د افسرانو او څو نورو ترمنځ جنګ شوی چې له امله یې نادرا تر 1 میاشتې پورې تړلې پاتې وه. د سپتمبر 2022 شپږم د سپتمبر د اسدالله په نوم یو ځوان پر کالج روډ خپل ځان ځړولی او ژوند یې بایللی. 9 د سپتمبر د چمن ټرنچ روډ باندې غلو د غرمې پر 2 بجې له یو هندو دکاندار څخه په عام بازار کې پیسې یوړې. 9 د سپتمبر
چمن ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون راغلی او دلته جوړې شوې جلسې ته یې وینا وکړه. د شهید عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم دې جلسې کې ګډون درلود. 11 دسمبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د سپکو وسلو کارولو وروسته درنې وسلې وکارول شوې چې له امله یې په چمن کې 8 تنه عام کسان شهیدان او تر 10 زیات ژوبل شول. د چمن په هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګېده. 15 دسمبر د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر تیر شوي اغزنتار یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډزې پیل شوې. دواړو لورو د ښارونو په ګڼه ګوڼه کې له درنو وسلو کار واخیست. په چمن کې تر 20 تنه زیات ښځې او ماشومانو په ګډون ژوبل شول او یو تن ژوند له لاسه ورکړ. که څه هم جنګ تر مازدیګره دوام درلود خو د ویرې فضا 2-3 ورځې لا هم خوره وه. 14 دسمبر په چمن کې د جنګ په خلاف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتون ژغورنې غورځنګ او ویښو ځوانانو له اړخه احتجاجي مظاهره وسوه. 18 دسمبر له چمن څخه 14 کسیزه پلاوی پر اغزنتار د ستونزو د هوارولو لپاره بولدک ته ولاړ. 15 دسمبر په چمن کې نامعلومو وسلوالو د بشیر په نوم یو لویز والا وویشت او هغه ژوند له لاسه ورکړ. د بشیر څو ورځې وروسته واده ټاکل شوی و. 16 دسمبر په چمن کې د وړو بیه یو ځل بیا تر 12,000 روپو پورې ورسېده. 16 دسمبر د ضلع چمن د جمعیت علما اسلام امیر او د هغه کابینې د مفتي محمد قاسم او د هغه د 14 تنو نور ملګرو رکنیت ور ختم کړ، خو مفتي محمد قاسم او د هغه ملګرو یې دا پریکړه رد کړې ده. 28 د چمن انتظامیه پریکړه کړې چې د لویو کوچونو او وړو موټرونو والا به هیڅ یو افغان چې تذکره لري د پاکستان لویو ښارونو ته نه وړي، او البته هغه افغانانو سره بیا هیڅ مشکل نشته چې افغاني پاسپورټ لري.